د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی نجیب الله زدران دغه خبرې ما اورېدلې که ما اورېدلې نه وي نو ویډیو تر پایه سره وګورئ. سلام لیدونکو، ستړي مه شئ، هیله ده ښه به وئ. که مو چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هغه هم در سره سبسکرایب کړئ. نجیب الله زدران د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې 28 کلن لوبغاړی په 1993 میلادي کال لوګر کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. نوموړی 15 کاله کېږي چې د هیواد کرکټ ملي لوبډلې سره له هیواد څخه بهر لوبې کوي. د افغانستان لپاره په 21 سیالیو کې 390 منډې کړې دي او په 22 شلوریزو لوبو کې یې 484 منډې د هیواد لپاره ثبت کړې دي. 28 کلن توپوهونکی 15 کاله کېږي چې د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. کینلاسی لوبغاړی دی او نجیب الله زدران د کرکټ لوبډلې نورو لوبغاړو په څیر د ملي لوبډلې سره د یوځای کېدو لپاره اوږده لاره یې وهلې ده او اوس د افغانستان د کرکټ لپاره مهم لوبغاړی دی. نجیب الله زدران په 2012 میلادي کال کې د افغانستان لپاره خپله لومړۍ لوبه د آیرلینډ په وړاندې ترسره کړه او وروستۍ لوبه یې د ویسټ انډیز پر وړاندې وه. دی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان لپاره په لوبه کې ښه وځلېده او د همغه کال جولای میاشت کې د زیمبابوې پر وړاندې 99 منډې ترسره کړې چې د افغانستان کرکټ لوبډلې لپاره ښه لاسته راوړنه وه. د 2014 زیږدیز کال په نومبر کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې لوبه کې 60 منډې ترسره کړې او افغانستان په هغه لوبه کې د 450 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. نجیب الله زدران په 2015 زیږدیز کال کې د آیرلینډ پر وړاندې ورځنۍ لوبه کې 83 منډې ترسره کړې او همدا لامل شو چې نوموړی نړیوالو لوبو کې د افغانستان لوبډلې لپاره وټاکل شو. دی په 2011 میلادي کال کې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو لوبو کې د افغانستان لوبډلې غړی و. د کرکټ د ملي لوبډلې دغه غړی د افغانستان چتاس لوبډلې په جوړښت کې د فیصل بانک شلوریزو لوبو کې هم د راولپنډۍ پر وړاندې لوبه وکړه. نجیب الله زدران د 2015 زیږدیز کال په شلوریزو نړیوالو لوبو کې د هالینډ پر وړاندې د افغانستان لپاره لوبه وکړه چې په 11 توپونو یې 33 منډې ترلاسه کړې. دا همدې کال د لومړي ځل لپاره د ملي لوبډلې لپاره د هند پر وړاندې میدان ته ولاړ او وروستۍ لوبه یې د روان 2014 زیږدیز کال نړیوالو شلوریزو لوبو کې د ویسټ انډیز پر وړاندې لوبه وکړه او په پای کې افغانستان د نړۍ اتله لوبډلې ته ماتې ورکړه. نجیب الله زدران د هیواد کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی چې د افغانستان لپاره یې په 21 لوبو کې 390 منډې کړې دي او په 22 شلوریزو لوبو کې یې 484 منډې د هیواد لپاره ثبت کړې دي. دوستانو، دغه د نجیب الله زدران په اړه معلومات. هیله ده چې راټول شوي مطالب به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي. بیا هم له تاسو احتراما هیله کومه که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو هغه هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې زموږ ښایسته معلومات تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي.